راځو نن په بوتستریپ کې ورټیکل الاینمنت باندې خبرې کوو. تیر کلاس کې موږ هوريزونټلی الاینمنت باندې خبره وکړه او پیډینګ باندې خبره وکړه. نو اوس ورټیکل الاینمنت باندې خبرې کوو چې دا موږ څنګه کولای شو په بوتستریپ کې خپل چې کوم دیونه موږ سره موجود دي هغه ورټیکل الاین کړو. دلته هم د فلیکس باکس څخه استفاده شوې ده او چې کوم الاینمنت موږ په فلیکس باکس کې لرو هماغه ټول موږ کولای شو دلته امپلیمنٹ کو. یوازې کلاسونه ورته لیکل شوي دي او د هغه کلاسونو په استفادې سره موږ کولای شو دا کار تر سره کړو. نو د ورټیکل الاینمنت نه مطلب څه دی؟ که چېرته موږ سره یو رو موجود وي او په دغه رو کې موږ سره درې دیونه وي یا هغه څونه دیونه چې زموږ ضرورت وي موږ اخیست وي هغه موجود وي او دا غواړو موږ الاین کړو. بای ډیفالت چې دا موږ سره سټرچ وي. سټرچ د مطلب دا دی چې څونه زموږ د دغه رو سایز وي یا د دغه رو چې کوم موږ سره هایټ وي هغومره به دا دیونه موږ سره سټرچ وي. اوس که چېرته ته غواړې چې دغه دیونه تا سره ټول په ټاپ برخه کې لاړ شي یعنې دا ټول دې ساحې ته راشي نو هلته به تاسو ورته لیکئ چې لکه دلته چې تاسو په مثال کې ښکاري نو دې لپاره به تاسو لیکئ الاین آیټم سټارټ. نو الاین آیټم سټارټ نو مطلب دا چې زموږ دا کوم دیونه دا ټول چېرته ویسه ټاپ ته ویسه. همدا ډول که چېرته تاسو غواړئ چې ټول باټم ته راولئ نو دلته به تاسو ورته لیکئ الاین آیټمز اینډ. نو مطلب دا چې ټول دیونه چې دي موږ سره هغه اینډ ته راوله او بل موږ سره سنټر ته راوستلي نو د هغه لپاره به تاسو ورته لیکئ الاین آیټم سنټرز. نو دا شو موږ سره د دې نه علاوه موږ سره بل هم موجود دی چې هغه ته سټرچ ویل کېږي. نو لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ووایي چې کله تاسو بای ډیفالت کومه رو اخلئ او د هغه جسونه هایډ وي دې کې دلته جسونه دفز راځي هغه ټول بای ډیفالت سټرچ وي. نو دلته ویلیو هم موږ سره موجود دی. که تاسو دا ویلیو ور هم نه کړئ هغه بای ډیفالت سټرچ وي دا ویلیو استعمالیږي هم نه خو ویلیو موږ سره موجود ده. مثال که چېرته غواړئ دغسې تاسو سټرچ راشي نو بیا تاسو ورته الاین آیټم سټرچ لیکئ. نو کله کله ضرورت کېدی شي پیښ چې تاسو خپله کسټم سیسز کې دې لپاره الاین سټارټ لیکلی یا اینډ لیکلی خو اوس غواړئ بېرته سټرچ کړئ نو بیا تاسو کولی شئ له دې کلاس څخه استفاده وکړئ خو ډېر کم به کېدی شي تاسو دې سره مخ شئ. لاست یو دی موږ سره چې کله موږ فنډس جدا جدا لرو او د فنډس په طریقې سره لکه موږ غواړو الاینمنټ وکړو لکه دا لومړنۍ چې کومه کرښه ده د دې په طریقې موږ الاینمنټ کوو د هغه لپاره موږ لیکو الاین آیټمز بیس لاین چې دا هم ډېر نه استعمالیږي ډېر څه بیخي نه استعمالیږي. زه دا تاسو ته نه وایم طریقې همدغه ده چې کوم موږ سره درې دیونه مثال موجود دي یا څلور پنځه دیونه موجود دي هغه کې موږ سره فنډس موجود دي. هغه فنډس چې دي کم او زیات دي او مخکې وروسته شوي دي نو ته غواړې دغه فنډس کوم لومړی کوم کرښه ده د هغه کرښې په حساب دا ټول الاین شي نو تاسو بیا ورته الاین آیټم بیس لاین وایو. دا موږ په سیسز کې ښه ډیټیل سره کتلي. نو باقي د کار چې کوم موږ دي پر هغه باندې به خبرې کوو موږ به مخکې ځو. نو دلته چې موږ کوم کلاسونه ووي که چېرته موږ هغه ډایرکټ همدغسې استعمالو لکه څنګه چې موږ ووایو نو دا به په هر یو سکرین کې همدغسې کار کوي لکه دلته چې موږ ووایو. لکه که چېرته زموږ سکرین لارج وي که ایکسټرا لارج وي که میډیم وي که سمال وي چې هر یو سکرین وي که تا دا راواخیستو الاین آیټم سټرچ دی کړو نو دا به سټرچ وي. که تا الاین آیټمز اینډ کړو نو دا به اینډ وي. که تا الاین آیټم سنټر کړو نو دا به سنټر وي. خو که چېرته ته غواړې چې یو ډیوایس پورې وتړې یا یو بریک پوینټ پورې وتړې نو هلته به ته څه شی کوې د بوتستریپ چې کوم بریک پوینټس دي له هغه څخه به ته استفاده کوې. نو په بوتستریپ کې موږ ویلو چې موږ سره شپږ ډوله بریک پوینټس دي او د هر یو لپاره موږ سره جدا جدا کې د کلاسونه موجود دي. نو اوس که چېرته د سټارټ لپاره تاسې یو څه لیکل غواړئ یعنې الاینمنټ لیکل غواړئ نو هلته به تاسو څه کوئ الاین آیټمز به لیکئ او الاین آیټمز لیکل نو وروسته به تاسو له بریک پوینټ اچوئ بیا به سټارټ لیکئ. اوس دلته خپل نیډس ته یا خپلو غوښتنو ته په کتلو سره به تاسو دا بریک پوینټس هلته ورکوئ. مثال که ستا دې سایز کې پکار یا دې کې پکار یا دې کې پکار نو تاسو کولی شئ دا ورکړئ. نو په دې به تاسو پوهیږئ خو بیا هم یو درله وایم مثال د خبرې که چېرته موږ الاین آیټمز ام ډي سټارټ ولیکو نو مطلب دا دی زموږ دغه چې کوم الاین آیټم موږ لګولی دا به تر هغه پورې کار کوي تر څو زموږ چې زفیس د سکرین کوم سایز دی هغه ام ډي وي او یا هم له ام ډي څخه زیات وي. نو د ام ډي سایز څو دی هغه 168 پکسله دی. چې کله هم له ام ډي څخه کمیږي سمال طرف ته راځي نو دا چې کوم موږ الاین آیټمز لګولی دا به موږ سره کار نه کوي. د اینډ لپاره هم هماغه طریقه ده الاین آیټمز به لیکئ بریک پوینټ به لیکئ اینډ به لیکئ. د سنټر لپاره هم هماغه طریقه ده الاین آیټمز به لیکئ بریک پوینټ به لیکئ سنټر به لیکئ او د بیس لاین لپاره هم هماغه طریقه ده الاین آیټمز به لیکئ بریک پوینټ به لیکئ او بیس لاین به. نو لومړنۍ خبره دا ده چې موږ به څه کوو یو دف واخلو او دف ته به موږ کنټینر کلاس ورکوو. نو زه به ورته ولیکم کنټینر او دې کې دلته به موږ یو دف واخلو دلته به موږ ورته ولیکو چې رو او په رو کې باندې یو دف واخلو کال ورله ورکړم مثال د خبرې موږ سره کالم 3 نو 3 به ولیکو موږ سره کال 3 جوړ شو. زه به ورته ولیکم کال 3 اصل کې دا کال 3 بس دی د کال 3 به کوو دا به موږ سره دا به کړم 1 او ډبل چې دا به کړم 2 او دا بل به کړم 3. نو دا ما ولیکو
اوس دلته به اعظم بارډر لګوم نو موږ سره ریډ په نوم یو بارډر دی نو زه به دا ریډ ولګوم هغه نه علاوه موږ سره بلو په نوم بارډر دی او دلته به موږ لګو مثال اف یو کلاس دی جی یو کلاس دی او بی ای یو کلاس دی نو دا درې کلاسونه مو ولګو تر څو دلته موږ سره بیک ګراوند کلرز راشي او دلته موږ سره بارډر راشي نو زو براوزر ته وګورو چې موږ سره څه راغلی نو صفحه به ریلوډ کړو نو دا تاسو ګورئ چې دلته موږ سره یو کنټینر موجود دی کنټینر کې دننه موږ سره رو د پرو کې موږ سره 3 کالمونه دي او دا موږ څه کوو دا به موږ ورټیکلی الاین کوو نو د ورټیکلی الاین کول لپاره په دې کې چې موږ کومه ډاټا چولې دا ډاټا کمه ده دې کې باید موږ ډاټا ډیره واچو نو زه به څه کوم دا منځنۍ چې کوم موږ سره موجود دی په دې کې به ډاټا ډیره واچوم نو زه به ورته ولیکم چې لاریم او لاریم ته به ولیکم مثال خبرې زموږ 15 ورډز پکار دي او دویم لومړني ته به راشم او په دې کې به هم زه لاریم ولیکم او لاریم ته به هم چې زموږ 15 ورډز پکار دي او لاندې به هم راشم دې ته به ولیکم چې لاریم زموږ 15 ورډه پکار دي نو دا مونږه ولیکم اوس که راځو سفاري ډوټ کړو دا ګوره موږ سره په دې شکل راغی اوس دلته الاینمنت چې دا بای ډیفالت سټرچ وي چې کله هم تاسو سره رو کې کوم هایټ موجود دی او دې کې چې بیا کوم کالمونه موجود دي هغه سټرچ وي کته غواړئ دا ټاپ پورې وتړئ نو هغه لپاره به تراشي چې وکي او الاینمنت بوله ورکي او الاینمنت به چاله ورکي ته به د دې چې کوم دا موږ سره چې دی دا موږ سره فلکس آیټمز دي او دا موږ سره فلکس کنټینر دی بس د خبره ده او یا دا خو پوهیږئ چې دا رو د موږ سره کالمونه ده نو چې کوم الاینمنت کلاسونه لګوي هغه به تاسو په رو باندې لګوي نو دا براشو ته بولی کې چې الاین بیا ورته ولیکئ چې آیټمز او آیټمز موږ چې چیک سٹارټ ته بوزا نو موږ سٹارټ ولیکو صفه مو ریلوډ کړو نو موږ چې کوم آیټمز هغه چرته الاین شو هغه سٹارټ ته الاین شو نو دا شو موږ سره الاینمنت سٹارټ همدا ډول که زه راشم اند او اند کې هم صفه زیرو لوډ کما نو زموږ چې کوم الاینمنت دی زموږ چې کوم دیونه دي هغه به اند ته الاین شي او که زه سنټر ته الاین کول غواړم نو الاین ایټم سنټر لیکم او صفه لوډ کوم نو زموږ چې کوم آیټمز دي هغه به سنټر ته الاین شي او لاست کې به موږ سره هغه سټرچ دی نو که سټرچ تاسو ولیکئ او که ونه لیکئ نو دا به تاسو سره سټرچ راځي بای ډیفالت به تاسو سره دا سټرچ وي او بیسلاین نو بیسلاین به تاسو خپل پریکټیس کې هغه دونه کار د کار شنه د کار موږ سره همدغه کلاسونه چې ما تاسو ته وي اوس خبره دا چې دا کوم الاینمنت موږ ورکو مثال د خبر راځم ته لیکم الاین او ورته لیکم چې آیټمز او بیا ورته لیکو چې سٹارټ نو دا چې کوم الاین آیټم سٹارټ لیکل مطلب دا دی چې دا په هر ډیوایس کې موږ سره سٹارټ کیږي که زه رائټ کلیک کوم انسپیکټر راشم او په سپیک کې زه تاسو ته واخلم چې ځفه کوم او که صفه ډیرو زموږ ډیوایس کې میډیم کې وي که لارج کې وي که ایکسترا لارج کې وي که ایکسترا لارج کې وي نو زموږ چې دا کوم آیټمز دا به چرته وي دا به همیشه په سٹارټ کې وي خو که اوس ته چېرته غواړې یو بریک پوینټ په نظر کې نیولو سره دا ورکړي نو هلته به ته څه کوې دلته به ته راشې آیټمز نه وروسته بیا ډش واچوي دلته به ټوله بریک پوینټ ډیفاین کړي مثال درته میډیم ورکوم نو مطلب دا دی چې زموږ دا کوم الاین سٹارټ دی دا به میډیم پورې کار کوي چې کله میډیم نه خبره کمیږي بیا به موږ سره دا کار نه کوي او بیرته به خپل بای ډیفالت حالت ته راځي او میډیم موږ سره څونه شروع کېږي د 258 پکسلو څخه شروع کېږي نو اوس که زه دا صفحه داسې کوچنی کړم 258 پکسل پورې به هېڅ مسله نه وي خو چې کله 258 پکسل نه کمیږي نو زموږ چې دا کوم الاینمنت دی دا به بیرته خپل اصلي حالت ته ځي نو دا شو موږ سره 200 او دا شو موږ سره 80 او دلته به زه یو کم کړم نو دا 280 شو او دا موږ سره 8 شو نو ګوره 288 او 288 نه بره چې هر سایز راځي دا به موږ سره موجود دی دا چې کوم الاینمنت موږ کړی خو چې کله له دې نه کمیږي نو هغه الاینمنت به موږ سره کار نه کوي بیرته به د اصلي حالت ته راځي همدا ډول که د سٹارټ په ځای د اند هم ولیکم نو دې مطلب دا چې موږ سره به دا اند کار کوي خو کله به کار کوي چې کله زموږ دغه سکرین سایز چې دی هغه میډیم وي او یا هم له میډیم څخه زیات وي خو چې کله له میډیم څخه کمیږي نو دی به موږ سره کار کول پرېږدي نو 258 پکسله میډیم شروع کېږي خو چې کله 258 پکسل نه کم شي نو دا به موږ سره کار کول پرېږدي همداسې موږ سره الاین آیټم سنټر هم کار کوي او بل موږ سره الاین آیټم سټرچ هم کار کوي بیسلاین هم موږ سره په همدې طریقه کار کوي او تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ نو دا موږ سره خبره د ورټیکلی الاینمنت ده چې د الاین آیټمز له موږ استفاده کوو او الاین آیټمز موږ کله استعمالوو کله چې موږ ټول ډیوونه غواړو چې هغه الاین کړو چې کله ټول ډیوونه موږ الاین کول غواړو نو موږ د الاین آیټم څخه استفاده کوو